یاستئ. په شلم درس کې چې د سی پروګرامینګ اړونده ده دا ویډیوګانې د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه برابریږي. په تیر 19 ویډیو کې موږ بحث وکړ په ایرې باندې. د ایرې اساسات موږ ولوسته، د ایرې اهمیت موږ په هغې باندې بحث وکړ او د سنګل ډایمنشنل یا سمپل ایرې باندې موږ بحث وکړ. د هغې ډیکلر کول، د هغې کریټ کول، انیشلایز کول، د ویلیو ګیټ کول او اکسس کول دا موږ ولوسته چې په 19 درس کې و. په اوسني درس کې په سی مولټي ډایمنشنل ایرې باندې موږ بحث کوو. مولټي ډایمنشنل ایرې څه ته وایي؟ په دې موضوع باندې موږ بحث کول غواړو. هر کله که زموږ ضرورت پیښ شي خپل ډیټا په ټیبلر فارم کې موږ سټور کړو، معنا په ټیبل شکل کې موږ سټور کړو چې په ټیبل کې عموماً تاسو پوهیږئ چې رو او کالمز راځي، یعنې په دې فارمټ کې موږ شو کړو نو هغې ته ضرورت پیښیږي د مولټي ډایمنشنل ایرې نه استفاده وکړو. او یو ایرې کیدای شي مختلف ډایمنشنونه ولري، یعنې یو بعدي کیدای شي، دوه بعدي کیدای شي، درې بعدي کیدای شي، هغه ضرورت ته په کتو باندې. خو په دې ویډیو کې موږ په 2 ډایمنشنل ایرې باندې موږ بحث کوو. 2 ډایمنشنل ایرې یا هغې ته موږ په لنډ اصطلاح کې موږ ته 2D ورته هم ویلی شو. 2D ورته ویلی شو، یعنې 2 ډایمنشنل ایرې باندې موږ بحث کوو. نو 2 ډایمنشنل ایرې لکه نوم نه معلومیږي دا دوه بعدي ایرې ده. دوه بعدي ایرې ده چې معنا دا کالم او رو لري، چې 2 ډایمنشنل ایرې ته موږ میټرکس ایرې هم ویلی شو. اوس راځو د مولټي ډایمنشنل ایرې لپاره په سینټکس باندې موږ بحث کوو چې دا په کوم سینټکس سره کار کوي. تاسو به سینټکس کې داسې ولیکئ چې دا ورته والی د 1 ډایمنشنل سره هم لري، چې ډیټا ټایپ به تاسو ولیکئ، د هغې نه وروسته ایرې نیم به تاسو ذکر کړئ دلته، او د هغې نه وروسته تاسو به د سکویر بریکټس 2 دانې راولئ، یو د را لپاره او یو د کالم لپاره، او د هغې نه وروسته به تاسو ایکول ساین اسایمنټ سمبل نه به استفاده وکئ، بیا به تاسو دې بریکټس نه به استفاده وکئ. د دې بریکټس په داخل کې موږ 2 بریکټس کاروو، دا سپریټ کوو د کامې په ذریعه باندې، چې دلته به دا بریکټس دا د را لپاره ده چې را انډکس به دلته سټور کیږي چې موږ آر سره یې ښکاره کوو، او په همدې شکل دا بله برخه د کالم لپاره ده. دلته به یې د ویل 1 په نامه ورته وایو، په همدې شکل ویل 2 او ویل 3، او په همدې شکل دې بله برخه کې چې دا دویم را ده دلته ویل 4 او په همدې شکل ویل 5 او کامې ذریعې سره به تاسو جدا کوئ، او دا ویل 6. دا موږ شپږ ویلیوګانې موږ واخیسته چې 3 ویلیوګانې په اول را او په نورو کالمونو کې سټور کیږي، دویم یې په همدې شکل باندې دویمه را ده او نور کالمونه دي، چې دا اول را دویم کالم ده. د سایز څنګه کیږي؟ په سایز موږ په مثال کې واضح کوو، دا خو سینټکس و. راځو اوس یو مثال موږ ورکوو څنګه کولی شو د مولټي ډایمنشنل ایرې دا یو مثال کریټ کړو تر څو په مثال کې د هغې هغه سایز هم واضح شوي. نو یو انټیجر ډیټا ټایپ لرونکې موږ ایرې کریټ کوو د میټرکس په نامه، او د دې سینټکس ته په کتو باندې تاسو باید سې بریکټس په تاسو ورته ورکوئ. دا سایز څه لپاره ده؟ د را لپاره موږ 2 ورته ورکوو او دا هم 3. نو دا معنا لري دا یو داسې میټرکس دی چې 2 راګانې لري او 3 کالمه لري. نو په همدې شکل تاسو به څه وکړئ؟ دې ته به ویلیوګانې اساین کړئ. د ویلیو اساین لپاره موږ د دې بریکټس نه استفاده کوو، د دې په داخل کې دا بریکټس او دا بل بریکټس، دا به د کامې په ذریعه جدا کړو. اوس موږ هلته قیمتونه ورته ورکوو، قیمتونه 1 4 په همدې شکل موږ کولی شو مختلف قیمتونه ورکړو. راځو په دې بل را کې موږ هم دلته قیمتونه ورکول غواړو چې 3 ده او په همدې شکل 6 او بیا کولی شو موږ 8. هر قیمت چې تاسو خوښوي کولی شو تاسو ورکړئ ورته، مشکل نشته. اوس د دې ایرې څخه هدف څه ده؟ تاسو به اخره کې ورته سیمیکالن ورکئ، دلته هم تاسو سیمیکالن ورکئ، سینټکس کې سیمیکالن ته ضرورت پیښیږي. اوس ګرانو ورونو دلته موږ یو ایرې کریټ کړه
صحیح ده چې 2 ډایمنشنل ده یعنی دا 2 را لري او 3 کالمه لري نو څنګه کولی شو د دې ویلیو شو کو یعنی هدف دا په انډکسینګ باندې کار کوي همیش لپاره اره چې سٹارټ علي د 0 انډکس اوس څنګه کولی شو د دې اره هغه الیمنت موږ اکسس کو چې د الیمنت په اکسس سره موږ په دې پوهیږو چې کوم ویلیو چیرته سٹور ده په کوم انډکس باندې سٹور ده تاسو په دې پوهیږئ چې په اره کې انډکسینګ د سٹارټ نه 0 یعنی د 0 نه شروع کیږي میکزیمم بیا هغه کوم دغه سایز چې لري هماغې ته رسیږي یعنی سٹارټ د 0 نه اخلي اوس که موږ وایو دلته 3 کالم موږ ویل دلته موږ 2 ویلې دا سایز 2 خو دا شروع کیږي 0 نه او اند میکزیمم سایز څو ده هماغه لاست کوم ویلیو چې ده -1 یعنی موږ دا ویل شو 0 1 2 هلته تقریبا 3 ویلیو سٹور کیږي او په همدې شکل دې کې 4 ویلیو سٹور کیږي اوس راځو موږ د دې ویلیو ګټ کوو د پرنټ اف په ذریعه سره تاسو کولی شئ د دې ویلیوګانې ترلاسه کړئ طریقه ډېر ساده ده تاسو به ډبل کوټس ولیکئ چونکې دا انټیجر ده د انټیجر لپاره کوم فارمټ سپیسیفایر د هغې نه به تاسو استفاده وکړئ زه راځم دلته ورته وایم د یو انډکس لپاره زه ویلیو ګټ کول غواړم زه ورته وایم ته ماته راکړه چې په 0 را او په همدې شکل 0 انډکس د څه شي کالم کې کوم ویلیو سٹور ده نو ګورئ په 0 0 ان 0 0 را هم 0 کالم هم 0 د انډکس کې کوم ویلیو سٹور دغه ماته راکړه دا برخې موږ ټول کمنټ کوو فقط دا د توضیح لپاره و اوس راځو موږ چې کوو دا کمپایل او رن کوو ګورئ مین فایل به موږ په خپل پروجیکټ کې ځان سره سٹور کو اوس وګورئ موږ ته به څه راکوي یو راکوي نو یو نه هدف څه ده د یو نه هدف دا دی چې د دې 0 انډکس هم را او په هم کالم چې 0 انډکس ده په دې کې یو سٹور ده که چیرې دا 0 او 1 که به زه هغه کې موږ سره 4 راځي یعنی زه را هماغه ده کالم زه تغییرومه نو کالم ګورئ را هماغه را ده دا کالم تغییرېږي نو راځئ دا ټول به یو وارې ګټ کړو بیا کولی شو د لوپ په ذریعه باندې هم ګټ کړو نو زه دې نه به کاپي والمه یو څو کاپیګان به موږ دلته پیسټ کړو چې د دې ویلیوګانې موږ ګټ کړو نو دلته راځو /n په ذریعې سره موږ دا خپل کار ته دوام ورکوو چې په نوي لاین کې موږ ته راکړي او په همدې شکل تاسو /n دلته ورته ورکړئ خلاصه اوس وګورئ 0 او 0 کې یو ده نو 0 یعنی کالم تغییر د را تغییر نه خوري را هماغه را ده مګر کالم تغییر خوري دلته موږ ته به 4 راکوي یعنی اول به 1 وي بیا به 4 وي په همدې شکل په دې بل کې 0 را ده او کالم موږ سره څو ده دلته موږ کالم څو کوو 2 کوو نو ګورئ 1 0 1 2 موږ ته به څه راکوي دې کې به راځي 1 ښکاره کوي دې کې په 4 دلته تیار په کمنټ حالت کې زه لیکم دلته موږ ته 1 ښکاره کوي بیا به چک کوي دلته موږ ته 4 ښکاره کوي او په همدې شکل دلته موږ ته 2 ښکاره کوي یعنی اوس په دې را کې د کالم او د اول را ډیټا موږ ټول واغسته دلته به دویم را شروع کیږي صحیح ده په دویم را کې موږ څه لرو نو ګورئ 0 را کار ختم شو دلته موږ یو اول را ته وړو صحیح ده دلته به د اول یعنی د اول را او د اول کالم ډیټا موږ رالو چې هغه څو ده هغه به 3 موږ ته راکوي نو په همدې شکل دلته د اول را او د دویم دلته تاسو کولی شئ 0 ته ورکړئ د 0 کالم موږ ته راکړي هغه به 3 وي دلته د 1 او 1 موږ سٹور کول غواړو شو کول غواړو تاسو به دلته دا بریکټ سم کړئ چې بریکټس مکمل وي دلته اوس که دا موږ شو کوو 1 او 1 کې نو د 0 انډکس ختم شو شروع کېږي را یعنی اول 0 انډکس هغه اول را و اوس دا اول چې موږ ذکر کوو معنا دا دویم را دی نو په دویم را کې موږ ته څه راکوي په دویم را او اول کالم کې موږ ته 0 کالم کې هم موږ ته 3 راکړه دا به موږ ته 6 راکوي او په همدې شکل که چېرې تاسو لاندې راشئ دا 2 کېږي را نه تغییر را مقه را ده کالم څه کېږي 2 کېږي اوس که دې کې موږ وګورو نو ګورو د کالمونو تعداد 3 پوره شو اوس که دلته وګورو دلته موږ ته څو ښکاره کوي 8 ښکاره کوي یعنی 1 4 په همدې شکل 2 بیا 3 بیا 6 بیا 8 راځو موږ دا ګورو چې واقعیت کې همدا شی ده که نه تاسو به دا کمپایل او رن کوئ ویې ګورئ
نو تاسو دلته مقایسه کوئ دواړې 1 4 2 3 6 8 یعنې په دې شکل کولی شو موږ د انډکسینګ په طریقې سره کم ویلیوګانې چې شتون لري په میټرکس یا ټیبولر فارم یا ملټي ډایمنشنل د ارې کې هغه موږ ګیټ کړو خو یادونه کول غواړم داسې قسم ډیټا چې موږ ګیټ کوو دا نو ډېر سخته ده چې د پرنټ اف په ذریعه ګیټ کړو ځکه دا تقریبا تاسو وګورئ ډېر کم انډکس دی که چیرې د دې تعداد بیخي زیات وي انلیمیټډ وي نو تاسو هغه ګیټ کوئ نو دا کار لږ طولاني ده وخت نیسي او ډېر سخت هم ده او دا یې هغه بیسټ پریکټس هم نه ده نو د دې کار لپاره تر څو د دې ویلیوګانې موږ ګیټ کړو کولی شو د میټرکس نه استفاده وکړو یعنې د میټرکس د ډیټا د ګیټ کولو لپاره د فار لوپ نه موږ استفاده کوو راځئ فار لوپ داسې کوو موږ اول یو انټیجر د کاونټ یو ویریبل کریټ کوو او د 2 ویریبله کریټ کوو یو د را لپاره کاونټ را چې موږ ته به راګانې کاونټ کوي لکه 2 ډایمنشنل ده او په همدې شکل کاونټ کالم یعنې موږ کالم 2 راګانې موږ کریټ کوو یعنې 2 ویریبله موږ کریټ کوو د فار لوپ لپاره دلته به 2 فار لوپه چلیږي یو د را لپاره بل د کالم لپاره نو موږ داسې کوو فار لوپ ورته وایو چې د اوټر فار لوپ ده دلته ورته وایو دا کاونټ اول به سټارټ د را نه اخلو را دا انیشلایز کړه 0 سره او دا کاونټ چې ده دا کاونټ را دا به څنګه کیږي مخې ته به ځي څو پورې تر 2 پورې هلته سایز وګورو چې څومره سایز د هماغې په اندازې سره دا به مخته ځي او په همدې شکل تاسو ورته کولی شئ دا کاونټ تر څو مختلف ویډیوګانې موږ د دې ګیټ کړو یو به انکریمنټ کیږي یعنې 0 نه به دا 1 ته راځي 1 نه به 2 ته راځي او په همدې شکل موږ فار لوپ د کالم لپاره هم دلته چلو نو هغې لپاره کم ویریبل چې موږ انیشلایز کړی تر څو کاونټ وکړي هغه د کالم په نامه ده نو تاسو به کالم ورته ولیکئ دا به انیشلایز کړئ د 0 سره او په همدې شکل تاسو به دا کاونټ کم کالم چې ده دې سره به تاسو وکئ کنډیشن به داسې ورته ورکئ اساس ته په کتو باندې دا به د 3 نه کوچنی وي تر هغه وخته پورې دا لوپ به چلیږي او دا کاونټ کالم تاسو وکئ دا نو پلاس پلاس کوي یو به زیاتېږي اوس دلته زموږ څه پکار دی موږ غواړو چې د هغې ویلیو اکسس کو ګیټ کو نو تاسو به دلته به ساده داسې ولیکئ چې پرنټ اف په تاسو ورته ولیکئ پرنټ اف په تاسو ورته ولیکئ او هغې کې به تاسو ویلیو ګیټ کوئ نو طریقه ډېر واضحه تاسو به هلته څه وکئ ډبل کوټس به فارمټ سپیسیفایر به د مشخص کړئ او میټرکس زموږ د څه نوم دی د ارې نوم ده ډایمنشنل به هم ورته مشخص کړئ اول کالم نه را ده تاسو به څه وکئ کاونټ را به تاسو دلته ولیکئ او په همدې شکل دویم برخه کې به تاسو څه ولیکئ کاونټ کالم به تاسو ولیکئ خو کوشش کوئ چې سپیل ستاسو غلط نه وي که سپیل هم غلط وي نو مشکل ته جوړئ ښه نو موږ وایو دا فار لوپ زموږ دې ته باډي ورکوو ځکه ملټیپل لاینز چې راځي هغه باید باډي باید ولري فار ځکه که باډي نه وي نو هغه موږ سنګل لاین رن کوي بل ته پاتې کیږي اوس وګورو نو دا برخه ټول موږ کمنټ کوو ځکه دا هغه بیسټ پریکټس نه ده موږ کولی شو د فار لوپ په ذریعه باندې د ملټي ډایمنشنل ویلیوګانې موږ ترلاسه کړو خو دلته یو سلش ان موږ ورکوو تر څو موږ ته په ورټیکل فارم کې راکړي راځه کمپایل کوو رن کوو ښه موږ ته څه وایي که دلته موږ وګورو راځئ دا مشکل به موږ حل کړو مشکل حل دا ده چې کاونټ دلته موږ څه لیکلي دلته واضح مشکل شته دی چې کاونټ په نامه څه نشته بلکې دا کاونټ را باید راشي ځکه تا موږ ته وایي چې دا کاونټ ان ډیکلر ده اول ډیکلر کوي بیا کار مخې ته ویسئ نو موږ دا کاونټ پلس پلس چې کړی دا به موږ په کاونټ را باندې بدل کړو نو تاسو راځئ دا کمپایل او رن کوئ وګورئ چې مشکل په څه کې ده ښه مشکل په پرنټ اف کې ده نو دا پرنټ به تاسو ولیکئ پرنټ اف به ورته ولیکئ او په همدې شکل دا به دوباره کمپایل او رن کوئ ویې ګورئ موږ ته به جواب راکړي نو ګورئ مختلف ویلیوګانې موږ کولی شو په دې طریقې سره ګیټ کړو تاسو وګورئ ورته
کم جواب چې زموږ هلته په کار و نو دلته هم راته راکړه. نو ګور دا دواړه سره مقایسه کوئ، 1 4 2 3 او په همدې شکل 6 دا یا 8. یعنې دا ډېر لنډه طریقه ده، ښه طریقه ده. که چېرې دا ویلیوګانې تر په سلګونو ویلیوګانې هم وي نو په دې شکل موږ کولی شو د فار لوپ په ذریعه باندې یعنې تقریبا 4 لاینه کوډ په ذریعه باندې موږ څه وکړو دا ویلیوګانې ګډ کړو. او که داسې نه وي د هر یو انډکس ګډ کولو لپاره که ویلیوګانې 100 دانې وي تاسو به 100 پرنټ اف ولیکئ، نو دا بیسټ پریکټس نه ده. ګران لیدونکو نو د 20م درس ویډیو همدلته پای ته رسیږي چې په دې کې موږ 2 ډایمنشنل ارې باندې بحث وکړ، د هغې په سنټکس باندې د هغې ویلیو اساین کول او د ویلیو بیرته ګډ کول او د دې کانسپټونه موږ زده کړه. نو د اوس لپاره خدای په امان، د بیا لیدو په هیله.